بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. ټول اهل اسلام ته د عید الفطر خوشحالۍ ډیر مبارک. زمونږ د طرف نه د محمدي مسجد د طلباو د طرف نه څونه چې مسلمانان دي ټولو ته د اختر مبارکۍ. الله پاک هم طاعات او عبادات په خپل بارګاه کې قبول او منظور کا. خصوصا د بهر مسافر چې کم دي، زنګ د پاکستان چې کم په بهر ملکونو کې مسافر دي او هغوی د مسافرو دپاره تللي دي، هغوی ته سپیشل دعاګانې او سپیشل د اختر مبارکۍ دي. بیا هغه کسان چې هغه د افغانستان سره تعلق لري او په ایران وغیره کې دي زموږ سره رابطې کوي، نو لاول خو هغوی ټولو ته معذرت کوم که دا سعودي عرب کې رونه دي یا قطر کې دي یا عمان کې دي. هغوی که په دې میاشت کې چې کوم دی سه رابطې کړي، چونکې زمانه موبایل لري و په دې میاشت کې ما موبایل نه دی راغستی، هغوی به سوال جوابونه کړي او د هغې لاول معذرت کوم او ټولو ته چې کوم دی د اختر مبارکي وایم. الله پاک دی تاسو زموږ سره د اختر په دې خوشحالو کې چې کوم دی شریک کړي. الله پاک دی ستاسو هم طاعات او عبادت په خپل بارګاه کې قبول او منظور کړي. الله هم خپلو کورونو ته په ډکه منګل باندې راوله، الله هم ښاد او آباد لره او الله هم د خپل وطن قسمت وکړه. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ.